ګور دوستانو کله سم تاسو چاته په واتس اپ کې پرسنل تصویران ورولېږئ یا پرسنل ویډیوګان ورولېږئ نو هغه پرسنل تصویران هغه پرسنل ویډیوګان هر څوک کتلی سي څنګه هر څوک کتلی سي یا دوستانو کوم کس تاسو کوم پرسنل تصویران ورلېږلي وي کوم پرسنل ویډیوګان ورلېږلي وي کچيري لاغه کس موبایل بل څوک واخلي او بل څوک بیا دغه په موبایل کې ګیلري خلاص کړي یا تاسو واتس اپ خلاص کړي نو کوم پرسنل تصویران کوم پرسنل ویډیوګان تاسو ورلېږلي وي هغه بیا په ډیره اسانۍ سره کتلی سي نو په دغه ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته یو طریقه درخې ما د دغه طریقې په سره به تاسو وکولای سي په واتس اپ کې خپل پرسنل تصویرانو ته خپل پرسنل ویډیوګانو ته پاسورډ ورولګوي نو دوستان بیا کې چیرته سی هر چا تر ولګي او بیا بل څوک لاغه کس موبایل واخلي او دغه په موبایل کې ګیلري خلاص کړي نو کوم تصویران ویډیوګان تاسو لګلي وکړي سی هغه خلاصوي پاسورډ بلدي چغواړي کچيري واتس اپ خلاص کړي په واتس اپ کې تاسو تصویر یا ویډیو راړول کله دې کلیک په کې حالت بم پاسورډ ځنه غواړي نو پاسورډ خو بس صرف تاسو هغه یو کس تر خولوي بل به هیڅ کوم تاسو پرسنل تصویران او پرسنل ویډیوګان نه سکتلای نو دوستانو ډیر ضروري طریقه ده موږ په واتس اپ کې پرسنل تصویران ته پرسنل ویډیوګان ته پاسورډ څنګه لګو نو راسي دوستانو په ویډیو کې طریقه دروخېما دوستانو په دا ویډیو کې تاسو په موبایل کې دوه طریقې درخېما اره طریقه تاسو ته اسانه واغه طریقه تاسو استعمال کړئ اوله طریقه صرف د تصویرانو لپاره ده او دویمه طریقه د تصویرانو او د ویډیوګانو د دواړو لپاره ده نو سره دوستانو اوله طریقه درخېما دل پر سمپل تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ د اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده نو دا اپلیکیشن تاسو لاغت څخه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډ ولای شئ کله بیا تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دا اپلیکیشن خلاص کړئ کله تاسو دوستانو ول دا اپلیکیشن خلاص کړئ نو د شکل دغه کوم راځي ګور په دې کې مال ډیل د ایسو تصویرانو ته لاک لګولای ده اوس مثال دوستانو تاسو چاته په واتس اپ کې پرسنل تصویر لګي ډیر ضروري تصویر لګي تاسو غواړئ چې بل څوک دغه نه ګوري لاندې ګوري جمع بٹن دغه جمع بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته ګیلري خلاص شي اوس سمو هر تصویر ته لاک لګوي په واره ډیر تم لګوي سي یو تم لګولای سي کوم ډیر ته کوي هغه نورم سره خزي مثال په لاله دغه یو ته لګوم نو ګوره هغه تصویر پر وخت لاندې امپورټ بٹن ده په دغه امپورټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې بیا ډن بٹن ده دغه ډن بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په ډن بٹن باندې کلیک وکړئ لاندې بل مکسر دی کنورټ ټو پی ډی اف بٹن ده سمپل دغه کنورټ ټو پی ډی اف بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته ګور وستا سه نوم عمر چینج ولای سي رقم نوم سور کوي هغه نوم عمر کولای سي او په دې کې دویم اپشن د پاسورډ سمپل په دغه سیټ ګوره بوکس ته په دغه باندې ټیک مارک ولګوي تاسو ته د پاسورډ اپشن در کې وسمار پاسورډ ورکوي مثال ما 1 2 3 ورکوي اوکې مې کوي ګوره پاسورډ ولګي دلته پورته رالی سیټ سکسسفلی لاندې ګوره بیا موږ سره د کنورټ اپشن ده سمپل په دغه کنورټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دا اوس ګوره پی ډی اف ته واوختئ نو اوس دوستانو ګوره دغه تاسو د موبایل په سټوریج کې چیرې سوي هغه کوم معلومه وای لاندې ګوره موږ سره د سیو لوکیشن په نامه اپشن ده په دغه کله تاسو کلیک وکړئ تاسو هغه فولډر درخې سیده تاسو د موبایل په سټوریج کې په دغه فولډر کې سوي کوم چیرې اوس دوستانو له دغه زی ډایرکټ لګای دلته تاسو ډایرکټ مو لګالئ سي پر دغه موږ سره شیر بٹن ده دغه شیر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ نو سمپل بلته په واتس اپ بٹن باندې کلیک وکړئ دلته وستا هر چاته لګي سمپل دی غنوم سلیکټ کړئ په سند بٹن باندې کلیک وکړئ بیا په سند بٹن باندې کلیک وکړئ کله سم تاسو په سند بٹن باندې کلیک وکړئ دا ګور و سند سو اوس کلم دوستانو هغه کس خلاصوي نو هغه بل دی چې پاسورډ غواړي پاسورډ خو خالي تاسو یو کس تر خو ولوي نو کله هغه کس پاسورډ ورکړي دوستانو لاغه بعد به هغه ته دغه تصویر خلاصي ګور ما پاسورډ ورکړئ دغه بعد دوستانو تاسو کتلی سي دغه تصویر خلاصو نو دوستانو د دې طریقې په ذریعہ سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای سي په واتس اپ کې تصویرانو ته لاک ورلګوي نو دا دوستانو موږ سره حواله طریقه نو سره دوستانو دویمه طریقه درخې ما د دویمه طریقې په ذریعہ سره تاسو په واتس اپ کې تصویرانو ته لاک ورلګولای سي او ویډیوګانو ته لاک ورلګولای سي نو دل پر سمپل تاسو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا او په اول کمنټ کې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی دا نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغت څخه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډ ولای سي کله بیا تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دا اپلیکیشن خلاص کړئ کله تاسو اول دا اپلیکیشن خلاص کړئ نو تاسو ته ډایرکټ ګیلري خلاصيږي نو دلته موږ ارش ته پاسورډ لګوي هغه که تصویر وي که ویډیو وي طریقه یې وده نو په ډیره اسانۍ سره لګولای سي په دې کې مثال زه د اول ویډیو ته لګوم نو هر ویډیو ته لګوي یار تصویر ته تاسو لګوي سمپل په هغه باندې تاسو کلیک ونیسئ کله تاسو کلیک ونیسئ په دې کې دویم اپشن د کمپریس په دغه کمپریس باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په کمپریس اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو دغه ارکیو فارمیټ په بل شي ولاړوي دغه به تاسو په زپ باندې ودروي اول کار به دا وکړئ دویم ګوره په دې کې انټر پاسورډ دلته سموس ار پاسورډ ورکوي دوستانو هغه پاسورډ تاسو ورکړئ مثال ما دا ور 1 2 3 4 5 ورکړئ لاندې اوکې بٹن په دغه اوکې بٹن باندې کلیک وکړئ لاندې ګوره زپ فایل جوړ سو نو سمپل اوس په دغه زپ فایل باندې کلیک وکړئ لاندې شیر بٹن ده دغه شیر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ اوس دوستانو تاسو هر چا ته ورلېږئ سمپل دوستانو تاسو هغه کسته دغه ویډیو یا تصویر ورلېږئ کله تاسو هغه کسته دغه ویډیو یا تصویر ورلېږئ نو هغه ته به مو وایي چې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ تاسو به دغه اپلیکیشن انسټال کړئ وي هغه کس به دغه اپلیکیشن انسټال کړئ وي نو بیا کلم د دوستانو په
هغه ویډیو باندې کلیک وکړي، په هغه اپلیکیشن به کلیک کوي، کله چې په هغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړي هغه ویډیو ورته راوړوي، نو کله چې دی هغه ویډیو خلاصوي دوستانو ګوروي پاسورډ ریکوایرډ، پاسورډ ځنه غواړي، نو کله چې دی پاسورډ ورکړي، پاسورډ هم خالد تور معلوم، نو هغه بعد به دوستانو دته هغه ویډیو پلی کیږي. نو ګور دوستانو تاسو کتلی سئ دا ویډیو موږ ته پلیس ولا. نو دوستانو د دغه طریقې په سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای سئ په واتس اپ کې پرسنل تصویرانو ته پرسنل ویډیوګانو ته پاسورډ ولګوي، نو بیا به تاسو هغه پرسنل تصویرانو پرسنل ویډیوګانې محفوظوي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی نو ویډیو در سره لایک کړئ، ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو ملایو په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.